مشکلاتو د ختمولو دپاره که یو انسان د یا مبدع وظیفه په دې طریقې سره وکړي، الله جل جلاله به د دې انسان تمام مشکلات ختم کړي، چاهے که هر څونه پریشانو کې مبتلا ولې نه یا یو انسان دی او هغه اشغال لیکل غواړي لیکن د هغه هنر زده نه دی، یا یو بل چې کوم دی هنر زده کوي او هغه ته په هغې کې مهارت نه دی حاصل، نو که هغه د دې وظیفې ذکر شروع کړي انشاءالله چې الله جل شانه به ورته ډېره زیاته اساني راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د الله جل شانه یو نوم دی یا مبدع، دا داسې مبارک نوم دی کله چې تاسو د دې مبارک نوم ذکر شروع کې وظیفې شروع کې د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله د ستاسو تمام مشکلات ختم کړي، چاہے هر څومره پریشانۍ تاسو ته وي تمام مشکلات به الله ختم کړي، تمام پریشانۍ به الله جل جلاله د هغې به ختم کړي. د الله جل شانه په ټولو اسماو په ټولو نومونو کې یو ډېر لوی پاور پروت دی. که دا پریشانۍ زموږ او د ستاسو په کورونو کې وي نو الله جل شانه به زموږ او د ستاسو د کورونو نه دا تمام پریشانۍ ختمې کړي د یا مبدع وظیفې په دې برکت سره. کله کله زموږ مخې ته مشکلات ډېر زیات راځي، داسې ډېر مشکلات راشي چې د هغې حل کول خو مشکل نه وي بلکې غیر ممکن وي. داسې مشکلات وي یاره وی ډېر زیاتې دعاګانې مې وکړې، پریشانۍ مې وکړې، پریشانو کې چې کوم دی ما ډېر زیات دعاګانې وکړې، وظایف مې وکړل، لیکن وروسته ورځ زما دا پریشاني زیاتېږي، هغه پریشاني لا زما کمه شوې نه ده. نن که تو د الله جل شانه د دې نوم د یا مبدع وظیفې ذکر شروع وکړي نو دا تمام مشکلات او تمام پریشانۍ ته به الله جل شانه د غیب و اسباب برابر کړي او د ستا تمام پریشانۍ او تمام مشکلات به الله جل جلاله حل کړي. په دې کې دې نه علاوه نور هم ډېر زیات فواید پراته دي چې هغه فوایدو نه به تاسو خپله خبر شئ کله چې تاسو د دې اسم د الله جل شانه دا نوم یا مبدع وظیفې ذکر تاسو شروع وکړلو نو د دې رموز او اسرارو نه به تاسو بیا خپله خبر شوې. کوم انسان چې د یا مبدع وظیفې ذکر په کثرت سره کوي ډېر کوي نو الله جل جلاله به په هغه باندې د خپل پټ رازونه به الله جل شانه په هغه باندې راڅرګند کړي. دغه رنګې که انسان دا خبره غواړي چې زه د حکمت او د علم سره ګویا شم، هغه د یا مبدع وظیفې ذکر په کثرت سره کوي، یعنې ډېر د کوي یا مبدع یا مبدع یا مبدع. الله جل شانه به دته یو قسم لا حکمت ورکړي او داسې د حکمت او د دانایۍ والا خبرې به بیا د خولې نه راوځي. اوس راځو د خپلې خبرې له چې یو انسان ته مشکلات راپېښ شوي دي، په یو مشکل وخت کې ګیر شوی دی، هغه به د دې وظیفه په څنګه طریقې سره کوي او څومره به یې کوي نو د هغې وظیفې هغه طریقه درته ښیمه. که ته په یو سخت مشکل کې ګیر شوې د هغې دپاره ته د یا مبدع وظیفه راونیسه. د دې وظیفې کولو طریقه یو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. یو که تاسو خپله خاص چې کوم دی هغه وظیفې جوړوئ چې زه یو خاص هغه وظیفه جوړه کړم نو د هغې دپاره به تاسو د ماسخوتن د لمانځه نه پس په یو خالي ځای کې کښېنئ، داسې ځای کې چې هغه ځای کې تاسو سره بل څوک خبرې اترې نه کوي، ستا تمامه توجه الله ته برابر وي او دغه ذکر ته ستا تمامه توجه برابر وي. په دې ځان له ځای کې به کښېنئ او په هغه ځای کې به د ټولو اول 3 کرته درود ابراهیمي ووایئ. هغه درود شریف چې کوم موږ په دې لمانځه کې وایو دې ته وایي درود ابراهیمي، او د هغې نه پس به 200 کرته اللهم یا مبدع یا مبدع یا مبدع په دغسې انداز کې به وایي 200 کرته، او بیا د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کې او د خپل حاجت دپاره به سوال وغواړئ، یا الله زما دا حاجت دی، دا حاجت مې پوره کړي، یا الله دا مشکلاتو کې ګیر شوم، یا الله زما دا مشکلات ختم کړي. بس د الله جل شانه رحمت اچانک به دا په جوش کې راشي او تمام پریشانۍ تمام مشکلات به الله جل جلاله د غیب نه ختم کړي. دې نه علاوه که څو قسم له حاجتونه دي وي نو الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه هم چې دی هغه به حل کړي. نو یو ډېره زبردست وظیفه ده د الله جل شانه مبارک نوم دی یا مبدع، بلکل تاسو کولی شئ، تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر انسان هر یو کس د دې نه فایده اخیستلی شي.